چې دی ستا په لیدو مې یو څوک را په یاد شوه. څوک؟ کترینا کیف؟ یا منجلیکا مې په یاد شوه. ښه دا بیا د کوم فلم ستوري ده؟ وای ستوري نه ده، پیرانۍ ده، پیرانۍ. مانا زه د پیرانۍ په رقم ښکارم. واسن پیسه ده. ستاسو چا پوښتنه وکړه؟ ستاسو چا پوښتنه وکړه؟ یا نو نو زموږ په منځ کې ولې رالویږي؟ ولې رالویږي؟ زه به ستا وینې وچیښم. یا ورته وګورئ وګورئ، پیرانۍ ورڅخه جوړه شوه. زه په مینه درته وایم چپې کړه، کنې ستا وینې به وچیښم. وای ګلالۍ ته نه پرېږده، ته د پیرانۍ په رقم نه، ته د چرمښکۍ په رقم یې. تا ته ډېره خندا درځي. وای ګلالۍ استاد راغلی، چپ شه. زما چې ماته یو خبره وکړي. څه شي دی؟ دا څه شي دی؟ هوټل دی. زه دا هوټل نه دی، مکتب دی. موږ په خبره چې مکتب دی. تا دغه ویله نو ځکه ما تر مخه لا درته ویله. هی 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 کوزه شوې؟ وایه بابکه هر بیادبه، زه دا پاک معظم ځای دی، تا خو اوس چې مکتب دی. زه د شش کاروزه چې زه ګورم دا مکتب نه د غېږې میدان دی. ښه نو را میدان ته څه، یو غېږ به وباسو. ته ماته ښکاره کړې. ښه نو زه راشه، را میدان ته شه. دوسته کړئ، دوسته کړئ، دوسته کړئ. زامنو ته چې دوستکي نه، زما نوم یادوئ زما، ځکه چې ګټونکی زه یم. سمه ده استاده، سمه ده. ټول د استاد پر خوا نارې وایي. پاک صاحب، پاک صاحب، پاک صاحب. استاده که غیرت لرې نو غزار مې که. ښه ګوره چې څنګه خاورې در باندې خورمه. ستا د پلار دې پوهېږې ماما. استاد زه شبنم اغلې. کمه ده. یا ولې ګټله؟ بیادبه. اوی ویې نیولې، درس ته راغلی که وهلو ته؟ زه نن درس نه درته وایم. نن ستاسو درس ته شبنم اغلې راځي. استاده تا به مې څه زده کړي وای د شبنم اغلې څه؟ په پټه پټه په غلا غلا. اوس وایه دا څه واده دی مخته، زه شرمېږم. څنګه یې صاحبه؟ اغلې تر اوسه خو نامه شه، خو زه چې وایم اوس به هر څه سم وي. ښه نو اغلې تاسې درس ورته وایاست، زه ځم. ښه نو بچیانو راځئ درس شروع کوو. وایه اغلې د کوم ورځې چې درته انتظار و؟ زه فکر کوم چې ستا درس ډېر خوښ دی. یا درس خو مې نه دی خوښ، خو ستا درس مې بیا خوښ دی. څه دې وویل شیطانه؟ او اغلې دی پسې پرېږده، دم چار شی وخوړل. ته درس شروع که نو. ښه سمه ده، درس به شروع کړو. په تاسې کې د چا شعر زده دی؟ اغلې زما یې زده دی. وای ډېر ښه، راباندې واوره. ښه نو ارشاد وایاست. اوس داسې وخت راغلی چې هر څوک دی په پوه سوی، که دې پر وخت ونه کړه قبضه، نو ستا شبنم به بل څوک یې امله. بد اخلاقه، دا تا ته چا وویل؟ وایي زه دې ولې ووالم، دا خو موږ ته هغه پک استاز وویله. څه؟ اوس بیا ورسره ګورم. نن خو د استاز کار وشو. زه د استاز کار وشو.